دا پخوانی ادینپور اوسنی جلال آباد د سرخرود ولسوالۍ نه لږ راپورته دې ساحې ته دوی پتیوات وایي. دا ساحه اصل کې فتح آباد ده. ډیر متقدم سړی چې تقریبا د محمود غزنوي رحمه الله د سلطنت د لوی سلطنت هم عصری ده. یو کتاب جوړ کړی آداب الحرب والشجاعه. په دې کتاب کې لیکلي کله چې محمود غزنوي رحمه الله ادینپور فتح که بیا په دې ساحې باندې نوم فتح آباد کېښوده. نو دغه اصل نوم د دې ساحې فتح آباد ده. اوس یې خلک پتیوات بولي. نو دا چې په کوم ځای کې و نو احتمال د ډېر ولري چې دغه غونډۍ به وي. والله اعلم، نور ماته معلومات نشته ده، خو دغه ساحه پتیوات دوی ورته وایي، فتح آباد. بیا وروسته چې د محمود غزنوي د ورونو د زمنو منځ کې هم څه جنجال راغلی ده، کورنۍ مشکل راغلی، بیا د ده یو بل لوی مجاهد زوی سلطان مسعود چې په خپلمنځي مسلو کې بیا وروسته زمانو کې دغه ځای بیا په فتح آباد باندې مسما سوی ده. پخوانی د محمود غزنوي سنگر رباط فتح آباد چې له دې نه وروسته بیا پورشور او پېښور فتح سوی ده.